څوک ورته وایي چې څه وکړي څه ونه کړي هغه مهارتونه ظرفیتونه او صلاحیتونه چې ورته ضرورت ده هغه هیئت سره شته او دوی د هیئتو څخه مننه یې وکړه چې خپل هغه ظرفیت او توان او وحدت سره کارو ته رسېدګي کوي نو یو هغه تاسو هماغه رقم چې پوهېږي د رئیس صاحب جمهور راتګ مذاکراتو پورې مرتبط نه دوی رسمي د دواړو هیوادو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د قطر هیواد ترمنځ هغه رسمي دو جانبه روابط ده چې هغه د هماغه په چوکاټ کې دو جانبه مسایلو په چوکاټ کې راغلي دي نو موږ هیئت بیل موږ کار بیل روان ده جلا روان ده د دې لپاره چې دوی راغلي وو هیئت سره ولیدل څه خوشبیني شته د خبرو رسمي یا د اجنډا په شروع کولو یا د کړنلارې د ختمولو په اړه موږ خو یو خوشبینه خلک یو د دې لپاره دلته ناست خبرې اکثرا همداسې به وي چې وخت به پکې ولګي او بحثونه به وشي رسمي غیر رسمي بحثونه هېڅ وخت نه دي درېدلي غیر رسمي بحثونه هم روان ده هغه د رئیس صاحب جمهور د ټیم وظیفه ده چې دوی اجنډا یې ورسره ده موږ ورباندې خبر نه یو هغه رسمي مسایل ده چې دوی کوي